الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پورې موږ تاسو خبره د درس رسیدلې و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام ډیر زره مجاهدین ځان سره تیار کړل او د تبوک په طرف باندې روان شول. دغه صرف یو څو صحابه پاتې شول او یو یا اته هغه کسان چې هغه څه سورلې مسله نه لرله، تقریبا 50 یا 250 ورځې د هغه جړه. په دې منځ کې به د ابو خیثمه واقع ذکر شو. د نوري سبب منافقانو یو کور پیدا کړي چې د مجاهدینو په خلاف باندې به کې جرګې میټنګونه وکړي او داخله د جهاد نه رسېږي. رسول الله صلی الله علیه ابن عبد الله ورولې ګول او کور بالکل ور واچو هغه تخریب کې ختمې کړي. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا معجزه به بیان شو. یو باغ باندې د مسلمانانو ورته ریدو چې وی ویلې دي کې به تقریبا لس وسقه کجوري وي او نور صحابه نور اندازه ولګوله. امق د رسول الله خبره صحیح شو. دغه نور سبه صحابه یې زړه لاله د ثمود له او د هغه ځای نه اوبره خاصله وړ ور باندې غل پته کوي کې ځان سره اچول. رسول الله مقام به د اعلان کول چې دا بری سروي باندې اوخره او بواړوي. دغه کې تاسو به د علاقه باندې ورزم د شړا په حالت کې بزي چې د الله قهر در باندې رانیش. د الله نبی دوه معجزې به د ښکار شوي. یو دا چې ارملګری بار وځي نو بغیر د ملګری نه دي سینه او د شپې بنا وخت یې سکه به سبات را لګيږي نو تاسو د خپل وکام سره نږدې کېنه به ځمکه یو ملګری بار اوته هغه باندې ایسه مرګي مرز راغی. یو شړې بار اوته هغه هوا په واخصو او د بنی توي قبيله په غرونو باندې اوالو د رسول الله د حکم ظاهري خلاف وکړو نو دغه نقصان ورته متوجه شو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام منځ کو یو شړې مخله تیر شو د او د صدرې په مابین کې هغه خیره وکړه او به هغه انسان فل شو. یو زنانه را ویل یا رسول الله زما په دې بچی باندې سره ماخام پیرین کینی موږ ته تعذيب راکې او پازابې ما دعا ورته وکړه. د الله نبی به یې غفرت تلره کې په خپل شریعت دم باندې به د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وکړه ورکېدل. د عمره ابن حزم په خیمه کې د یو منافق چې زید ابن اسید القینقاعی یو غلط تحریک چلول او اغلب شخص زدنه وال ور کول جواب بین سورتين کول. د ابوذر شبي وازر اتل او بيد رسول الله دا بشنګوي چې يمشي وحده ويسكن وحده ويموت وحده او عبد الله ابن مسعود په غمانه جنازه کول. در زړه درس اجمالی حاصلو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام شکل روانې دو نو په دې کې منافقانو یو مشر جد ابن قیس اغلم ویلې چې د دې رومانو په جګړه کې زړه نه دي چې موږ سره برخوالي ان زموږ سره لاړ شه. د دې شی ولګي رسمي اساس یې څوک چا بشولې کی نو په زیاده دی باندې چې دی جد ابن قیس دا خبره منلې او لبیک ورته ویلې نو ویل یا رسول الله زما دا قوم بني سلیمه دوی تم دا معلومات دی چې انی مغرم بالنساء زه چې کله پر دې زنانه وګورم نو ټینګي غمنه ایس زمانه زنا کیږي. دا رومین شری زیلپوشه بني الاسفر دی اسنه کزه ادر جګړې د جهاد په نت باندې لاړ شم زمانه به سينونه ونیش. دا خبره وکړه. رسول الله ډېر اوجت اخلاق او علاوه غوړه جواب ورنکي ځکه نبی کریم علیه الصلاه والسلام پوښتنه چې دا سړی زنا او امام شافعي رحمت الله علیه په خپل دیوان کې دا خبره ذکر کړې ده چې کله یو سړی څه خبره نه مني دا سره به بحث نه کوي ځکه وته په شان د زمری او هغه په شان د سپینو د دې سړي سره وزام بندول د زمری د سپي سره بندیدل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجره کې اخلاقونه او موږ دا ویلو چې کې اخلاق په انسان کې راځي چې په انسان کې حیا وي، عاجزي وي، صدق، رأفت، صبر بدی کې رحمت، د اسلام تعلیمات ځان کې راولي، د اسلام د دین د مشرانو احترام ساتي، بدګماني نه کوي او بے پیری کارونه کې ځان نه بندي، د حسد نه ځان ساتي او د خپل ژبه کنټرول. الله رب عزت د مبارکي آیتونه نازل کړه چې دا سړی په خپل فتنه کې واقع دی. یو فتنه به دا خبره ده چې د رسول الله نور صفات شو بل د منافقت پوی نه دی. نو دا دینه دا خبره معلومه شو چې کله یو سړی شریک کار کوي او پاګه کې تباج ګناهونه هم کیږي د هغه ګناه د وجنه بدا پرې دینا کوشش بدا کوي چې دا ګناه ترک شي او شریک کار وشي. به تور مثال یو سړی د وخت تعالی دعوت درګي د جهاد په سبیل الله نو ته خبر ورته مکه چې رب دې زړه جهاد څخه پیدا مرتب شو. حق خلک دې په تایید کې دی په قیادت کې بلکونو و مليونو کسان موږ شهیدان ورکړه. اوس هغه په کوم طرف باندې لاړ او چرته لاړ نه
دا کار دغه شخصي دی غلطي دغه خپل ده لیکن دین د اسلام او جهاد په سبیل الله دا یو حق عمل دی دا پرې دی نه یا د دې مثال به خارج کېدل چې سړی دی به تور مثال هغه جمعه ته راځي او بل سړی وایي چې رضا دله دعوت ورکما نو دا اغلب جواب کې دا خبره وکي چې زه کنه راځم کراشم کې دې چې بده کې زمانه سو بوټام پټ کی یا دل تراشم کې دې چې چرته پردیس نه له وګورم یا زبله مسله وشینه ته به د نیکی کار بسره روانيږي چې کومه بدی ته مخ راځي پس هغه پرېدا کوشش بدا کوي دین دا خبره معلومه شو چې د رسول الله په سنت باندې وځي کې عمل کول د فتنه ول در منافقانو علامه او چې کم سړی د فتنه وي رب العالمین فرمایي چې د انسان به الله جهنم له داخل کی دا چې معمولی خبره غنل پکاره دي چې دا ګوره فتنه ده او دا ده او هغه ده در قران درس کې فتنه ده د رسول الله د حدیثو په درس کې فتنه ده او قران او سنت باندې عمل کول دا ګوره فتنه دي که چا د فتنه ویلې نو دا سړی قرآنی منافق دی د انسان زیبه ګوره به جهنمي دا ډېر خطرناکه مسله ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله روانې دون دیم کار دا وشو چې په خپل ځای باندې نائب مقرر کې محمد ابن مسلمه د دې مجاهد عمر ابن الخطاب فرمایي وې کزر کسان د سره کافرانو په مقابل کې خوشی کړي شنو هغه زر ولا زدن وال ور کوي دومره ماهر یا سبا ابن عارفه په نامه باندې ملګری او د پرې خودو او علي ابن ابي طالب له ویلي چې تب پاتې شي اسما په اهل باندې اسما کور حفاظت بم کوي او د قشن د خپل زنانه د خپل بچو تربيت الله تعالی اجر درکړي او ویلي سیدا رسول الله چې کله روان شو د منافقانو ډنډوره شروع کړه وې د محمد صلی الله علیه وسلم د علي شبزان سره ولې بونتلو هغه د دې وجه نه چې دا اسی وسس په سړی د خلکو باندې بوج جوړی کی لکه څنګه شوزو په جامعه کې مده خبره ده ویل کده پلانې سره چې د مجلس درشه والله کته خبره کولې شو او دا رقم سړی دی هغه علي خوشون کې اسد الله او ډیر غیرتی سړی او نتور او واقص او اسر واقص او اسر روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو یو ځای هغه د مجه وړ کړ ورته ویل شي علي بن ابي طالب ولې رااله وې دې منافقانو مال په غور راکی چې دا رسول الله باندې بوج دی او دا تللی نشي او اقا مسله ویلو دا ورته ویل کذبو دا خلق دروغ وای ته زمانه د شی لکه چې هارون د موسی نو موسی علیه السلام کوی تر لاړو د قوم د تربيت لپاره الله اغله ویل چې هارون پرېدا زر عالم د مجاهدینو سره او تم په مدینه کې پرې خودلې لکه هارون چې موسی علیه السلام له خودمره خبره ده چې زمانه ګوره اوس چرته نبی نشته زه اخره نبی چې دا وهم ختم شي چې باز خلک دا و چې ګوره علي هغه پیغمبر دی لکه څنګه چې هارون پیغمبرو نه وتا باندې د نبوت مثلا راځي ځکه نبوت ټول په باندې ختم دی علي بن ابي طالب چې کله دا خبره واوره ډېر انتهاجت خوشاله شو بیرته لاړو آلته د منځ کې منافقانو درې مې بل خبره شروع کړه مجاهدونو لوي ویلي بعض وخت کې منافق هغه مجاهدونو د ذهن ګډوډي په دې طریقه چې لکه ته خو ډېر ساده سړی دی لوی طاقت سره بډغر راغلی ساسر شرط یو کلیشنکوب ده او د دې لوی اټم مقابله کې او د دې جزونو مقابله کې او د ټنګونو او د دې مزایلو د انسان عقل من کینه کړه خپل چر سر ورزان لګټه نو دلته صحابه له دې شی ویلي د منافقانو چې تاسو وګوره د عربانو سره جنگیدلی عربان په جګړه کې هغه اسانه دي لیکن رومین دا ډېر خطرناک قوم دی ګر دوی سره چرته په جګړه کې وا وخته قسم په الله چې به خپل پړو بموتړي ټول بیٹالیا وروم له بوجي ځان سره دا خبر ورته وشو رب العالمین د سوره توبه د ورسنی رکو ټول نازل کړه وی ویلې چې باز خلک دی هغه د خبره نه یریږي چې د شی صورت نازل نشي چې موږ د حالات د خلکو له تشریح او الله رب عزت هغه به تشریح کړل رسول الله چې کله دونه پښتنه وکړه چې تاسو دا خبره ولې کولې د مجاهدونو د مسلمانانو له مو خاصه غب شپ لګاو ټوکی الله رب عزت ویل چې تاسو الله رسول پر ټوکی کوي ګور اساس عملونه برباد دي د دې وجنه چې کوم انسان د قران او سنت او د رسول الله احادیث په سي صحابه په سي قران پر ټوکی ملنډ کوي د دې انسان ایمانم برباد دي او د قشن عملم برباد دي به تور مثال یو سړی دی او داغه جامع خراب دي او تور دوی چې راځه منزل را شنو دا وی چې ګوره ولا تقربوا الصلاه وانتم سکارا الله رب عزت به فرمایلی دي چې کله تاسو به جامع باندې اسکاری او توروالي نو منزل مرزه یو بل مثال دا دی کته ورته دا خبرو کې چې لکه راځه جمعې منزل به دې ګډر اجر دی ویل قران کې الله نه دی ویلي چې ان الصلاه تنها د مون جواز کول پکار دی نو دشي غلط معناګانی ډیر خلک د آیتونو د رسول الله د حدیث په شدا ملنډي کوي په دې باندې شړي عمل بربادي کی د دې وجنه وسدا خبره به جندل وکړ دي چې د انسان عمل په څه باندې برباديږي سید قطب رحمه الله لیکلي په جلال القرآن د قرآن او سنت په مقابل کې بل قانون لا لبیک ویل در انسان عمل او ایمان بربادي الله رسول پر استهزاء کول د انسان ایمان بربادي د ایمان په نعمت باندې ناشکری در انسان ایمان بربادي او عمل د اسلام په نعمت باندې ناشکری د ایمان د سړي ایمان او اسلام بربادي
د قشن دایر ور سره نه پیدا کېدل چې زمانه بل ایمان والی یا دایر ور سره نه پیدا کېدل چې الله بسمانه اسلام والی یا مسلمانانو له ضرر ورکول یا مؤمنانو له ضرر ورکول د انسان ایمان بالکل تخریبي او بربادي. امام الحديث الباني سے فایصه کې وبل روایت هم دا نقل کړی دی چې ایمان په دې باندې برباديږي او عمل چې د خلکو په وړاندې یو رقم ته عمل کوي غلزان لشي به بل رقم عمل. د مؤمن په مقابل کې اسرار او چتول او د غسر جګړه کول د انسان ټول اعمال بربادي. په ګناه باندې اصرار کول د انسان اعمال بربادي چې په پوي د يهودانو سره موالات او د ایستر دوستانه کول او د قشن د ایستر مشابهت کول د سړي ایمان او اسلام بربادي. څلورمه به دا وشوا یو منافق مخشن ابن حمير هغه چې کله د آیتونه ولید چې رب العالمین خو رسول الله له اطلاع ورکړنو ویل یا رسول الله زه ایمان راوړم د شه دعا مال وغواړم چې الله مال شهادت نصیب کړي او به د شه دعا مال وغواړم چې زما د قبر بالکل معلوم نشي. توبه به سبب صدق او په صدق باندې توبه دی ویل چې سړی په لړ کې پښیمان شي په خلو باندې د الله نه بخنه وغواړي دا ګناه بد وګڼي د الله د پاره فرید او د الله حق الله له ورکه او د ګناه په ضرر باندې ځم کوي کی ډیر زر توبه وباسي صاحب خو پرېدا د مخلوق حق مخلوق له ورکه د زیاده ګناه نه هجرت وکي نیکان ملګری ځان له انتخاب کی قبل الغرغره او د قشم به ځم باندې کې استعمال کی محمد رسول الله غلط دعا وغوښتله چې کله دعا وغوښتله ورسره په یمامه کې به دا شهید شو بده شي کیفیت باندې بالکل د سره عشاء قبر مونږ لیدو شهید چې کله یو مجاهد په صدق باندې الله نه بخنه وختنه د شهادت وکي رب العالمین به دله په دې کیفیت باندې شهادت ورکړي. پنځمه مسله به دا وشو چې سفر ډیر ګران دی او په دې کې د محمد رسول الله ډیر معجزات ښکار شو. د رسول الله په معجزاتو کې د انسان ایمان مضبوطی کی دا خبره شوی چې د ایمان د مضبوطی لپاره ډیره طریقې دي. د الله په قران کې سوچ او د الله په مخلوقاتو کې سوچ د رسول الله تابعداري د الله نه دعا غوښتل د الله نه ذکر خاصه اخلاق به زه خبره ځان نه بندول د رسول الله شخصیت پیژندل د اسلام د دین خو بیان پیژندل د هر قسم کفر او شرک نه جدایي رب العالمین له وخت ورکول د علماء سره ناس علم د قران او سنت اخلاص په عمل کې پیدا کول د مؤمنانو سره مینا ادب نه کار اخصل د عقد سره لري کېدل چې تا د الله نه لري گئی او د قشن جهاد کول عمل صالح او د محمد رسول الله معجزات پیژندل. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به کتاب لیکلی د الفرقان سنن کبرا کې امام بهقي به مستقل مسائل بدیره جمع کړی دي او خصائص کبرا کې امام سیوطی رحمت الله علیه تقریبا 200 امتیازي صفاتونه د محمد رسول الله د امت نه چې جدا دي ذکر کړی دي ټول معجزې به ښکار شوي. ناشنا مسله به دا و چې ډیره سخت او صحابه په لار روانو ګرمي مو دي خبر لاسه تاسو سوچ کوئ چې صحابه څومره اوچت خلک دي به په خپل ایمان باندې سوچ کوئ چې دا موږ هم جنت غواړو د صحابه مو غوښتلې دي و دې صحابه تنگ دي وسه واخصل او د شتن دي چې وخان به علال کړو دی غید لري نه حدیث مستدرک د حاکم کې راځي و اقل لري نه به او بو ویستلی او به هغه وشکلی چې موږ د تند اور باندې ماتش او دا خو شایم به راخصو دي شنو پر به مګل چې بدی باندې موږ د شنی لګي خشي او بده خپل سرونه باندې به د قشن دلاسونه کې خودل چې د جلد وجنه موږ مړ نشو جلمونه وਹੀ دا اوس موږ په خپل باندې تعبیرو چې د لري نه او به اصلاغه وسمه ترخی او بیا هغه چې کله انسان د مجبوریت د وجه نسکین واغه په کوم کیفیت باندې تیریږي او د دلیل نه به څومره غشان بار وېست هغه به یخ کړو دغه به ورسره چې هوا په ولګي د خپل سینه باندې به کې خودل چې موږ د ګرمي ختم شي او په سر باندې به لاسونه کې خودل د پاره دي چې موږ جلونه وਹੀ دا اسی یو تصور موږ تاسو کوو او د محمد رسول الله د ملګرو سره یقیني شي عمل شوی زین لبدا سوال مرای چې دي صحابه د خدای الله اولیاء دي او په دې کې محمد رسول الله دی ولید الله نه دعاګانې نه غواړي وجد دا چې ورسره امت له بګي تربيت وکړي شي او بل الله به خپل نیکانو بندگانو باندې امتحان نه راولي او دا جنت شي اسانه شي نه دي چې ارسله دعا غواړي چې الله مال جنت د چې سخت به تیرې تکالیف د الله لپاره تیرې دغه نه ورسره الله به تعالی جنت بری بوشي د جنت داخله دوه مسله مخکې ویل شي او ایمان منځ کې خوشو د بی پیدي مجلس ته کېدل او د قشان د خپل فرش حفاظت د وادي په بندي د امانت لحاظ د منځ حفاظت خلق له خیر ورکول شکل د قران او سنت برابرول ژوند د قران او سنت د قانون لاندې تیرول او مسلمانانو باندې بدنامي نه لګول د مسلمانانو مابین کې جدایي نه راوصل د مصیبت په وخت کې صبر کول د نعمت په وخت کې شکر کول د مسلمانانو په ژوند کې سامینه د ګوندۍ سره خرابیا چې بادشاہ شوی د دروغ نه ځان ساتل او دا خبر چې ډیر اهل عیال الله درکې د حرام ول الله سنو غدول بلکې په دې لکشي باندې صبر پاک دامنی معاملاتو کې نرمي ایمان صدقه امر بالمعروف و نهي عن المنکر بیکار سړی له کار پیدا کول او پرهوته سړی راوچته ول خپل شر د خلکو نه بندول نه به بتا جنت له داخله کی الله
دا کارونه چې کله ته عمل کرا ولي عمر شبرغه ویل یا رسول الله دوه غواړه زموږ د ملګری خو ډېر پریشانی کړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل ملګرو له ولکه شوقم دعا لشته او دغه دا خبره موږ معلومه شو چې کله در باندې مشکل لغنه متصل دي چې نه وي چې الله دا او الله دا او الله دا جزء فزه نه کوي بلکې دا صبر رب العالمین د خوانه ویلي مسله ده چې بده باندې شړې وکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین دعا وکړه چې الله بده ملګرو باندې باران وکا اورېس په دې وخت کې رااله ایس باران وشو تندم ختم شو د خلکو د تکلیفونه ختم شول او د څومره لوکي چې سره په تکي وغیرہ دیم د وبونه ډکړه در محمد رسول الله کې بل معجزه شو شپږم کار بګی دا و چې دی وخت کې منافق او هغه منافقت باندې مشهور چا ورته دا خبره وکړه چې وای حق او سړی برباد شي پر محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړه دا معجزه دی ونه لیدا ناغه ول دا ذکر محمد صلی الله علیه وسلم څخه کار دی خوري زب د لار باندې تیرې دلې سب موږ باندې باران وکړو محمد په دې کې څه کار لري نعوذ بالله من ذلک باران وشو دغه څه کمال خدای غنه دی لیکن دل نه کده چې دا باران ولې وشو دغه دعا د وجنه دا ورس په کم ځای کې ودا په کم ځای باندې وشو چې په بل ځای باندې نه کې د خدای څنګه رسول الله معجزه وکړه د شې له مناسب دا و چې ایمان راوړ او خوري نه وړو ووم کار بګی دا و چې جناب نبی کریم علیه السلام ملګرو لوي تاسو بر سفر باندې ځئ مخله یو تیګه روانه دی یو تیګه هغه نه د شلګ لګ اوبره وځي چې پاغي باندې یو کس یا دوه کسانو گزاره کیږي خو ګراغه لګوتی ورنه راوړی تر څو پورې زور شمه باغی کې خپل ګوتی او مو د ټولو ملګرو د اوبور ورسیږي ځکه ډیر زره مجاهدین دي دا چې په خپل معنی دي چې دا رواني په دې وخت کې دوه ملګری مخکې وراله هغه یې سبب ګوتی واله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خبرې له حاجه ونسته یا خو ساده مسلمانانو یا د قشنده منافقانو ځکه بده کې منافقانو برغلی ودا کشرانو د الله نبی شکل راغی ملګرو له ویل چې دغه چا ګوتی والي دی وی کنه او سخت خیره ورته وکړه ولی د الله لعنت دی بده انسانانو باندې تاسو مله خبره نه وکړه چې دا ګوتی به مو وای خو کوم یو چې به پاتې رسول الله غره واخصه به بدن مخ مبارک باندې روواله او به دا ګوتی به اوبو کې ورته نه کړي صحابه فرمایي وې د ش درزار په کې جوړ شته به دا ګمان کول لکه تندرونه چې راوريږي بمان چې خلاصي د اسمګه یو دم دا وبره شروعته چې دا ډیر سره مجاهدین ټول باندې الله خړو کړ دا د رسول الله بل معجزه وا په جهاد کې د ش مسائل مجاهدین لمخه مخ راځي چې ملګری بجې ته شی به کم الله به ټول ورسي نبی معاذ بن جبل مخامخ شو او رسول الله ورته ویل شي معاذ بن جبل کچیر ته پتا باندې رب العالمین عمر وګد کی دیږي کې وطن آشنا قیمتي باغونه وګوري او امق خبره وجه معاذ بن جبل فرمایي چې زمون په وخت کې به رسي باغونه پاکیزه کې جوړ شو چې ناشنا او به غرو د رسول الله د معجزې د وجه نبی کریم علیه الصلاه والسلام اتمه په خداو شلاړو ته وګله د یو قريه وا په دې ځکه ملګرو له تشکیلات برابر کړي چې دفاعي کسان بدلته کینی تعرضین بدلته او دا ټوله مسله برابر کړه جنگ په دې طریقه باندې کیږي او په دې مسله باندې باید وتلو شي دشمن دلته راګيريږي وشتون کې بدی ځکه د تورو والا بدلته شي سواران بدلته د پیدل بدلته د ټول تشکیلات برابر کړه فوق جنرالو دا او په دې وخت کې او په جانب مقابله باندې روب امراغه روب ور باندې ولې ناراضي یو خدای رسول الله فرمایي چې زما روح په دشمن باندې مېش مخ کړي او چې څومره په انسان کې تقوا زیاتي او عمرته دشمنی ری او دا د الله د اولیاء نه خدا د دې وجه امام راضي رحمت الله علیه فرمایي ولی الله کوم انسان لویل شي اق انسان لویل شي چې د اسلام دشمن دا غنی ری تخپل ځان د امام راضي څخه خبره باندې طلا وې کچیرته د اسلام دشمن ستنه یریږي په مجلس کې نه سیاسي आवाज ولګي جلګه راغله هیڅ کوم ملته بیٹینګ نه کی ته پوښه بده باندې چې دا درغله ولا خل شدید اګور اگر راتلون کی دقه د الله ولي دي او ته کبري خو کې سوليږي را سوليږي او داغه ته چرته را گونجي کیږي نه تو ګوره به رب العالمین ولي نه نعوذ بالله من ذلک اس نشي د الله په دشمنی کې ور واقع نه د الله د اولیاء نه کې به مخکې مونږ ویلې وي الذين امنوا وكانوا يتقون هغه خلک چې ایمان لري او تقوا کوي هغه خلک رسول الله فرمایي چې د الله د پر ورانه کې جوړه هغه انسانان چې هغه خازن لیکي همیشه د خپل شبه د الله په ذکر باندې آبادی هغه خلک رب العالمین لزان نشدي کوي هغه انسانان رسول الله فرمایي چې د نیکی کار لوړاندې کیږي هغه انسانان رسول الله فرمایي چې د فتنې د جنا زی هغه انسانان چې هغه خوراک او ساګ لسم کار نه وي چې ټول توجه امدیلې هغه انسانان چې د الله په دین باندې د شکل راځي او غوسه ورځي لکه یو پلان چې کله غوسش عمل د الله لپاره کوي داینه ورسا نه هم په کدا او چې هرقل د خپل فوجانو لوي ورک شي ټول تیر شي سلويک زر کسان غری سری وسرحد ده خوارو راوړو شو محمد صلی الله علیه وسلم په کوم ځای باندې عملیات کوي ځکه دې شړي سره موږ جګړه نشي کېدلې نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین دومره حیثیت ورکړي چې دشمنو سره مقابله ونه کړه کړي چې وای نه کړه کړي نو به خلکو دا وي چې مقابله خو وشونه چې داونه شو او تکتید د محمد صلی الله علیه وسلم طاقت رب العالمین او شوکت د خلکو لپاره او د موتقه زنه
امر په دې خو کار شوی ولله الحمد په دې طریقه باندې چې 3000 مجاهدین د 2 لک کسانو سره مقابله وکړه په یو مجاهد باندې شپږ شپه کسان راغله او هغه مات کړ او دې ځکه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره 3000 مجاهدین دی ټول امپراتوري په دې بل تر باندې ایسه وتښتیدا چې 40,000 قواوی جنگیان هغه رښتلی وو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې کې لسمه په خدا وشوا چې شل ورځې یې وشتره تیرې کړې د دې وجنه شیخ الاسلام ابن حزم رحمه الله لیکل المحلا کې چې یو سړی په یوځای کې شل ورځې الګ یې وشتره تیرې دا به پوره مونږ کې یو کده غینه کمی تیرول به دا قصر کې رسول الله قسم کوو لیکن دا خبر د ابن حزم رحمه الله علیه کمزوري دا اگر په واقع نفس امر کې ډیر اوچت عالم دی لوی امام دی وجدا دا چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام جهادي سفر دی او جهاد بین الفرار والقرار دی کله مجاهدین مخکې شو کله روسش صحیح په دې کې اختلاف علماء ډیر ذکر کړي خو صحیح قوالدار چې وسړې کله یو ځای کې څلور ورځې تیرې نو دا به پوره مونږ کې یو کده غینه کمی تیرول نو به په دې وخت کې دا به قصر کوي په دې باندې دولس روایت د نبی کریم علیه الصلاه والسلام موجود دي اول سم په کدا او نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې کې پاتې شو حرکت نه کو یو ورته الله مرنه وکړي او بل دشمن لدا خبره ښکار کړ چې اے خلکو کته سو شرط اراده له مقابله لري د غز دا میدان مونږ ور شریکي عملیات نه کړي دغه کې زمون قوای مجاهدین پراتري کې څومره زور لري را میدان لشي ملګرو لوي ویلي وېڅم خیال چې پرمیر باندې عملیات کو تعرض کو کنه بیرته مدینه رسول سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب ورته ویل یا رسول الله رب العالمین تعالی ویلي چې تعرض به ورزو او کني بیرته ورسکیږي رسول الله ورته ویل یا عمر کپدې ځکه الله رب العزت مال امر کړی به اساس سره مشوره ولې کوله هغه چې مشوره ده سید تعالی الله امر نه دی کړی او زمنګ سره د مشوره کړي نه به خبره ده کمن په دې روميانو ایټالیا والا باندې برید او عملیات وکړو زمون شاوخه ملګری نشته دا ډیر زره مجاهدین په دې منځ کې ورنه وځو زمون نه ګر چاپیر شي ایسه ټول په شهادت باندې ورسي چونکه دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دویم وزیر دی او ډیر لوی شي عمر صاحب وی ویل اوس په دا ملګری میم دا ډېر سفرم کړی دی ملګری پر دا غونې دی کمزوري شي ویلي لاړ بشو روان کال ور باندې به ان شاء الله عملیات رسول الله وجه ډیر راخره هرقل بچا دا مخکې حدیث بخاری منګول او د ابو سفیان نم دا خبره معلومه کړو چې دا د الله حق نبی دی نو دولسمه په کې کې دا وشو چې په دې ځکه هغه یو سړی راولي کو قاصد راولي کو چې ته د محمد معلوم کړي دا د الله نبی دی او کنه علیه الصلاه والسلام درې خبرو باندې یو خبره ته دا چې دا غوسه کیږي کنه دلیل په دې باندې چې کله انسان په مسله باندې غوسه کیږي دا باطل فرض خلکو کاری دوی چې کله یو عمل کوي ورته په دې باندې موږ له حدیث پیش کړ دلیل پیش کړ که ار سړی نو داغه دلیل طلب کول پکار دي چې لکه دا عمل تاو کې د قران او سنت نه باندې څه دلیل تلړی که پیش کې نو دا خبره به خبره ده او که پیش نه کې دا کله کونه خبره موږ تاسو به دې منل تیار نه یو ځکه دې باندې د قران او سنت دلیل موجود نه لري دویم د اوګي په ورسره اوګو پر منځ کې د تنزیل دی هغه په اندازه باندې نبوت علامه ده هغه ګوره ششتو کنه دریم د شی ورته وایا چې ستا په قران کې مراغلي اوسمن په کتابونو کې مراغلي دي چې د جنت د عرض کوم ردی لکه د ازمه کو اسمن چې ټول لاجه مشو به چې د ټول انبیا دي او مسلمانان دي او جنات او پیرانو دارسو دوی له چې الله د جنت ورکینو د جهنم په کوم ځای کې راخره دا درې خبره شکل ورته وکړه راویلېګو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله کتو خبره وسره کوله نو غوسه نه کوله وی ویل چې دا خو نبی دی او علی مراله وې دا جنتونه چې دومره پلن دي نو دې به ټول څومره او دا به دا څومره مؤمنان دي او مسلمانان دي دا ور اخر په کوم ځای کې دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل علمي جواب ورکړي وې زه تعالی دا وایم چې د شپه راشم دا ورځ کم ځای لشي او چې ورځ راشي د شپه کم ځای لشي چې زمونږ الله کله په دې باندې قادر دی خدای قسم په دې باندې قادر دی چې جهنم به په یوځای کې تر کړی د جنت سره چې کم ځای کې الله لا علم دی نبی دا شړې تعویذ چې د درې علامه وګوري رسول الله ور باندې پوښ ورته ویل تر شاد خپل صادره ورته کته کې هغه علامه چې وکړه هغه په مدینه باندې دار هغه چې ما وګوري چې معلومه کړن قوم له ویل کول چې دا حق نبی محمد صلی الله علیه وسلم هرقل بادشاہ به قوم له دعوت ورکړي چې راځي ایمان پیرا وړي چونکه دوی په نصرانیت کې کلک شي و د دې وجه چې سړی په جماعت وړل کې کلک شي وغیله کار ویل انابت پکې نه نو د شي انسان له قرآن او سنت الله ور نصیب کيم نه مؤمن سړی دی له ویل شي يدور مع الحق حيث دار چې د ارچا خبره قوی او په اعتبار د دلیل سره الته ورګرځه هغه کده امي سړي خبره ده او کده عالم ده او کده کشر ده کده مشر ده نو د کلک پاندې کې پاتې شو درلسو مسله دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام له دوی ډیر قدر کړو د دغه خاتونو نو الله رب العزت د حکومت نشه پراخي لګور کړه چا چې مخالفت کړي دي هغه الله زر سر کوب کړي دي د دې وجه دا تجربه هم ده چې کم کافرانو هغه د مسلمانانو باندې دانګي را دانګي او غشي ور باندې کې دا به زر تخریبيږي يهود او کنه سواره دي هغه دهرین او کله چې وسړی کافری خپل عمل کوي مسلمان سره د شګوت نه ماته را ماته نه به دا حکومت الله مشور دی پر اور باندې لري
سوال سم په کبه کې دا وشوا ایلی والا قوا دغه مشرو یحنا ابن رویبه یربه اگر رسول الله لوی ویل یا رسول الله وېزه چې د ایمان نه راوړم قطاله به جزیه درکم رسول الله ډیره کړه 300 دینار به تمنګ په کال کې راکې او دا خبره مې یاد ساته مسلمانان چې په کومه لار باندې چې ته به ګوره مخالفت هم نه کوي دا که بحری لار دا او که دا د وچ لار دا او که په ار لار باندې دي هغه وسره لیکل وکړي بالکل صحیح ده یا به ایمان راوړي یا به جزیه بین دسمه به خبره کې دا وشوا چې دوه قومونه نور جلبه علاقه والا او ازرحه او غیمر له ویل یا رسول الله مونږ تعالی جزیه درکو شل دینار په یو قوم باندې لازم کړو شل په بل باندې شدا مجموعه 200 شو او رسول الله خالد ابن ولید لو ویلي چې دا دومت جندل علاقه له بلار شي الطيب بادشاہ د اوکیدر ابن عبد الملک الکندی هغه ژوندې ولا سره مال راولي خالد ابن ولید ورته یا رسول الله اغه نو فکر چې پر خپل قومونه پراته دی او دا به بلې اشار دی په دې کې درنه پرو د دات څنګه تعالی وتړم وزه تعالی چې زه مجاهدین ورکړو به روان شو چې کله ور دغه کلا او محروم نه میدا نو په دې ځکه خالد بن ولید په دې ځای کې قرار ونیو چې صرف د سترګو دید کار کولو نږدې خونه راته چې اسنه دشمن په باندې اوس بریدونه کی وی په دې وخت کې د شي غرسنۍ واغان رااله وحشي او هغه نږدې کېدی چې بالکل دې کلا نه نږدې شوي دا خپل کې سره پاس پروتو په دې بام باندې او د خار د چوکي مو وې دا غوړ اتله ادري دي دروازې سره د خپل خیر د نږدې کړ وای والي نو دې کجه ورته ویلې چې ورکته شپه څنګه نه دانه راکته کېدو وې اسنه چې څوک مې ولې نشي غیرت چې ورواچو ته خودمره به غیرت سره دا څنګه پرې دی بس په دې وخت کې خپل چپړې را واخسته او استه را واخسته په اس باندې رسول شو ورور مشره او حسان اې دې غواګانو په شروعته نو غواګان هم شتلې رب العالمین د خالد بن ولید خاله ور رسولي بس د الله رب العزت نیول ودلا دلته خالص اختیار کمین کې ناسو څنګه چراغ بس په وروي دانګل چې ایست سړې ژوندې ونی چې وینو مټي په واړه ولې تړلو ورور حسن او هغه مقابله شروع کړه هغه ایست خالد بن ولید وشلو قتل کې چې دې کړه ونی ولو ډېر قیمتي چپن واغې ته واخسته ځکه چې سړی قیدی شي به بکار ده چې قیدی جامې ورکړي چې دې ته واخسته بعد دغه به جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ولې غلا چې دا خو د مجاهدونو غنیمت دی چې کله هغه ورولې غلا صحابه چې دا وکتله ډېر قیمتي چپن وا چې پاغي کې ورې کوم لګیدلی و او په دې بټنو باندې ستر زر لګیدلی و هغه ته متاثر شو چې اوه دا څومره قیمتي راو دا څنګه قیمتي راو دا کوم شي نه به لګولې دي رسول الله ډېر خیر انسانو وی ویلې قسم بالله تاسو خو د دینه متاثر شو چې دی او کیدر ابن عبد الملک الکندی دا چپن څومره قیمتي دا وې کم جان پاک او د سپاکه رومال چې سعد بن معاذ رب العالمین په جنت کې تیار کړی دی واغه د دینه ډېر نرم دی دا یو انصاری شو صحابي شو شهید شوی نو پدې کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام اند انصار صفات بیان کې امي دا خبرو کې چې سعد ابن معاذ ګره دا جنتی لري امر رسول الله د ملګرو توجود اخرت په طرف باندې واړوله د دنیا عمر سره خو تیر شوی دی زموږ شاو اکثر عمر ختم دی لک پاترین جو شړې و د اخرت عمر په دې باندې بربادي دا غلطه را رسول الله ټول ملګری اخرت نو متوجه کړ شپاړسمه پیخه بده کې دا وشوا چې دیجه کې خالد ابن ولید او کیدر ابن عبد الملک الکندی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ایمان نه راوړ وچه کې وجزیا رسول الله وسید 200 بوکان راکې اته غلامان راکې 400 بزغری راکې 400 بنزیر راکې وچ بالکل دې تیار مې وایلا وځه چې دا دومره خلک وشيږي تم پکې وشيږي دا به ارکل ورکوله خدای غینه ورسه به چې کله ابو بکر رضی الله وخراغه رسول الله د دنیا نه لاړو نو ایسه د بدمعشي شروع کړه وېزنه 200 وکان ورکوم نه تاسو غلامان ورکوم نه 400 وزغری ورکوم نه نيزي ابو بکر سبله ولاس اخلاص هغه هم د شه دی وو خالد بن ولید سره د مجاهدون لپاره تیار کړي دي چې له گزار ورکا چې په سراوی لګونو نه جګړه چې شروع شو ایسه به مردار کی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام به دی وخت کې دا چپن واچولا چې په منځ باندې کله ودرېدو ایسه لری کړه صحابه ورته یا رسول الله دا ولی لو رکم دی وخت حرام نه دی وی قسم په الله چې دی خو بالکل زود رب العالمین د ذکر نه غافل کړم دی کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام موږ تاسو ته تربیت راکې کما جامه کم حرکات کم باډی ګارډان یا ګاردو یا کم خولي یا کم چپلې یا کم گاډه یا کم کور چې هغه ستاسو د ځل کې د شلویواله راولي نو باید هغه پرې د ترک کی ذکر رسول الله فرمایي چې ان البزازه من الايمان سادهګي د ایمان نه کړه څومره سړی سادهي بس دا کامل مؤمنی اې دین ورسره چې کله د دیر سره مجاهدین دا روانيږي ذوالبجادین په نامه باندې صحابي دی دا به وفات شو ډیر زره مجاهدین دي چې خامخ وفات راځي په خپل مرګ دا د صحابي دی د مجنه قبلینه اوسیدونکو او چې کله د ایمان راوړو نو قوم سره سخته مقابله وکړه بلار ورونه د سره چې مال امتوا خصو کور امتوا خصو ارچته غصب کړ تا وسو محمد باندې ایمان راوړي
حتی تر دې پلار ورته دومره سخدري سړیو وی بچو دا کمیسو پرتګ دی مباسا ایسته کمیسه مرنويسو او پرتګي مرنويسو ته د محمد ملګری زوی د موږ د علاقینا مور ډیره مشفقه او ځکه مور طبعا په دې بچی باندې ډیره زیری هغه خپل د زړی کې لرلو او د ورواچو سترګې وښ کېم لاړ یو بچی دار سرواله دغه نشکل لنګو او مسافر روان شو د مدینه په طرف کله چې مدینه منورې له نږدې شو نو عیسی ځان سره حیران ودرېدو چې زه په دې لنګ کې د رسول الله سره مخامخ کېږم حیا ورغله دا خصمه د عورتونو وغیرہ ښکاری دا بکیږي څه وې دا خپل صادرې دوه تقسیمه کې یو د خاص اندام نه راتاو کې دا بل بشر راواچو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ذاکر انسانو د قران تلاوت به زیات کو رسول الله ورته اوح لقب ور کړو اوح هغه انسان لویل شي چې هم دا په سکند باندې څنګه د الله د ذکر نشړي غفلت راشي دا اوه کوي دا ولې مان لاړو دومره الله زیات یادو او د چې انسان لکه نصیبېږي موږ تاسو کې دا مسله نشته چې د الله په ذکر باندې زموږ د خوشاله شو کله چې غافل شي څور باندې به خبر شو دا په قران باندې او د قشم په ذکر باندې په جهاد باندې د رسول الله په تابعداري باندې او په د علماء سره په ناس باندې په عمل صالح باندې د الله په مینه باندې په علم د قران او سنت باندې شل نصیب کیږي د یتیم بسر باندې لاس راکل مسكين باندې خرچا جنازه کې برخه خپل د مریض سپوس کول قبرستان کله کله تلل زړه په دې باندې نرمي او جوړيږي د ملګری وفات شو چې کله وفات شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شپې دفن کول دین دا خبره معلومه شو چې د شپې دفنم جایز دی خو په دې شرط چې جنازه کې ملګری پوره کړي شي رسول الله د شپې دفن شوی دی ابو بکر هم شوی دی او دام کچرته ملګری جنازه نه شو راتلنه به ورځ لا پرېدا به د شپې دفن کینا پیغمبر علیه السلام خپل له حد لکته شو څومره محترم سړی دی او څومره بهترین صحابي دی یو وزیر ابو بکر او بل وزیر عمر بن الخطاب رضی الله عنهما دا وسره خوا کې رسول الله ورته ویلي وستاسو دا ورور مال راکای نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې غیګ ورلاندې کړه او د قبر له ورکته کې دی له حد لا رب العالمین له متوجه یو ناشنا خبره وکړه وی اللهم ارجع عنه یا الله د دې صحابینه ترازیشه فإني عنه راض زکه زو نزدې راضی دا نو ډېر د کمال خبره ده چې رسول الله د شان راضی بځې شړی وګټله عبد الله ابن مسعود فرمایي دې چې دیوله کېدل او ما په منډه منډه باندې ځان را ورسول وې چې دا خبره محمد رسول الله کله وکړه چې اللهم ارجع عنه فإني عنه راض یا الله ته راضی شه او زه ته راضی ما وې ما ارمانو کې چې کاش کې دې قبر او دې کندې والا سوي به د الله رضا سره بسل وای نصیب کیږي سړی به د الله د رضا کوشش کوي مسواک به استعمالي د خوراک او ساک نور الحمدلله وایا منځونه بکای زکات اخلاص د مور خپل خدمت بکای د الله رضا په ارچا باندې مقدم کوا روزي بنسي علم د قران او سنت بس دکای دعاګانې بغواړي د الله ذکر بکای مؤمنانو ګوندن مدرنه خوشاله او د قشن جهاد بکای به ورسه به هغه دفن کې نور روان چر ورځ باندې کې شي ان شاء الله ژوندو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام واپسی سره د مجاهدینو په دلاره کې بعض معجزات او مدینه له داغه رسیدل دا به بیان کو رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین